طالبانو په بګرام کې د ملي اردو پر ځواکونو جومات برید کړی دی. دا چې دغه جومات کې څومره سرتیري پکې شهیدان کړي دي. بل خوا غزني کې طالبانو څنګه د افغان ځواکونو پوسته تر برید لاندې نیولې ده. په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د بګرام هوایي اډې په یوه نظامي فرقه کې چاودنې 20 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د راپورونو له مخې دغه پیښه تېره شپه هغه مهال شوې ده چې افغان سرتیري په جومات کې د تراویح لمونځ باندې بوخت وو. په پیښه کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو امنیتي سرچینو رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده، خو چا یې تر دې دمه مسؤلیت نه دی منلی. بل خوا غزني کې د طالبانو تر برید وروسته 25 سرتیري ورک شوي دي. غزني ولایت کې د امنیتي ځواکونو یوه ستره پوسته د طالبانو له لوري سقوط شوې ده. راپورونه وایي چې دا پوسته د دغه ولایت د مرکز اړوند ارزو سیمه کې سقوط شوې ده. تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د غزني ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالجامع جامع رسنیو ته ویلي چې د دغې پوستې تر سقوط وروسته 25 تنه امنیتي سرتیري نادرکه دي. هغه خبرداری ورکړی دی چې که چېرته مرکزي حکومت غزني ولایت ته پاملرنه زیاته نه کړي، دغه ولایت به د طالبانو په لاس سقوط وکړي. تر اوسه پورې د غزني ولایت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه بیا تازه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.